ناڅاپي مشاعرې جوړوي نو دا موږ نن ناڅاپي ډېر ښه دی ناڅاپي راغلی دی سره کافي لیټ راغلی دی خو موږ په وخت خبر کړی ناڅاپي نه دی هغه له بلنه ورکوم چې دې ځای نه وه دا قصه شروع کړو لږه ایکو ته ورکړه چې او د پیر بابا لارې دې سختې سختې د ګلو لښتې زه پې ستا دپاره ځمه او پیر بابا په ډاګې پتا تیریږي دیوانه بابا لزینا او په علم جشن د جانانانو او پټکې په سر کلو پټا په سر حقیقت دا دی دا یو باندې کامه ته لرګیا اوس زه اکثر دا خبره کومه چې زه د امونه تر اباسینه پورې ځان په دغه ټوله پښتنه منطقه باندې مېلمه نه ګڼم زه هر ځای کې ځان ته کوربه یم کوربه د یوې شاګرد صاحب به طرفه ما وی حاضرې ما که شمس صاحب وي که بې طاهر صاحب وي او که څوک یې سورج صاحب نو زه ورته حاضر یم که دا مې سورج صاحب دی نو زه هم داسې وړوکی افغانستوری یم سپوږمۍ یم ډېر خوشحاله یم یو دوه درې خبرې به وکړم ملګري وایي ما له خبرې نه راځي او ما له داسې لږې غونې خبرې راځي اقبال صاحب او ډاکټر صاحب هم هغه خبرې به وکړم د ټولو نه لومبی زرین صاحب ته یقینا چې د زړه نه مبارکي ورکوم چې زرین صاحب په دغه عمر کې د انګریزان وایي چې ایج از جسټ ا نمبر نو نن ما ته دا خبره د پښتون سپینګیرې نه ثابته شوه چې عمر واقعي یو نمبر دی او حقیقت دا دی چې ستا جذبه ستا حوصله تانده وي ته کله هم نه بوډا کېږي ځکه و خوشحال بابا وایي چې ښه خدا چې د چا نوم پکې یادېږي په فاني دنیا به نه وي ژوندی تل څوک او بدرګه که محبت را سره نه وی یک تنها به په خونخوارو لارو تلل څوک دا هغه محبت در بدرګه دی زه د کالاخېلو چې څومره هم زمونږ د دې کلي سپینګیرې دي ځوانان دي مشران دي د هغو هم ډېره زیاته مننه کوم زه د وحید ملګري ډېره زیاته مننه کوم ډېر په اخلاص سره به وي په یو پاکې جذبې سره به وي او د ده چې دغه نن ستړې ما ولیده دی په خپله باندې پوهېږي هم د ده شعر شناسي د ده ادب ذوقي نو ده ترې دا ټپه ډالۍ وي چې ستا دې د سترګو اشارې وي که د چړو په څوکو تګ وي را به شمه ځان به له هر ځل نه رسو د سړي کې ویشل کولې ده او دا قافله به مخکې بوځو دا به آباده ساتو شمس صاحب ناست دی شمس صاحب لیکي وایي ړوند شومه بېسا شومه اوس خو د امسا شومه او ښکلو مانه څه غواړئ لاړمه بوډا شومه خو زرین صاحب نن دا خبره داسې ثابته کړه چې ړوند نه یم بېسا نه یم او اوس خو د امسا نه یم ښکلو را تر غاړه وځئ زه خو دا بوډا نه یم دا محفل ډېر خوندناک دی ډېر چابک دی شعرونه به هم وي او د سهار صاحب مننه کومه څنګه چې مې وویل په سټیج باندې دریځ باندې ناست د ټولو ملګرو لنډه خبره دا ده چې که موږ غواړو چې په دې منطقه باندې د موږ خوشحاله آباد او ښکلی ژوند تېر کړو نو موږ به داسې قسمه غونډې جوړو په دې غونډو کې کریټیویټي وي په دې غونډو کې ډیبیټ وي او په دې غونډو کې موږ په دې باندې پوهېږو چې د بونیر دغه ګلورینه سیمه چې دا د قدرتي وسایلو نه ډکه پکه ده نو زه ولې د زمرودو په وطن کې خوار او بېروزګاره ګرځم اکثر زه دا خبره کومه سراج صاحب وایي چې ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د اوسپنو باران وکړو تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ او موږ په زمرودو کې تاوان وکړو نو دا غونډې ګوره یاد ساتئ دا یوازې د کتاب مخکتنه نه ده دا د پښتنو په ذهن کې سوال راپورته کېدلي دا د پښتنو د وسایلو خبره کول دي او دا په تیره هغه علم او فکر چې خلک غواړي چې پښتانه د ډیبیټونه کې یو د مکالمهونه کې یو د سوال راپورتنه کې نو دا د هغې په ضد باندې دا غونډې تمامېږي دا د لا ډېرې شي دا د بیا ډېرې شي دا د بیا ډېرې شي خبرې وختي مو هم وکړه اوس مې هم وکړه او نورې هم ډېرې کېدی شي خو د خبرو نه راتېرېږم شمس صاحب او شعرونه ویمه هم کارونه ډېرې اقبال صاحب
ګنې زه وایم چې تاسو سره تر سهاره ناست وئ هغه یو ټپه ده وایي زمونږ ناسته تر سبا ده چاته چې کور نارې وایي هغو دې ځي نه دا نارې اوس مونږ ته واله کېږي شمس صاحب شعرونه دي وایي چې مونږه په جنګ کې هم د مینې پلویان پاتې یو مونږه په هر وخت کې پاخه باچا خانیان پاتې یو مونږه په جنګ کې هم د مینې پلویان پاتې یو مونږه په هر وخت کې پاخه باچا خانیان پاتې یو او زمونږ د ملک بنیاد اوله کلمه لرونو مونږ د سر نه واله خپو پورې مولیان پاتې یو او زه ستا د زلفو پیچو خم به خامخا پیژنم میرا ته پاتې شو نو مونږ خو ګاونډیان پاتې یو او ډاکټر صاحب یو څو شعرونه نور دی چې هر یو ګام میں انقلاب دی ورته ګوره هر یو ګام میں انقلاب دی ورته ګوره زما هر ټکی کتاب دی ورته ګوره او پښتونخوا یې راله ګوټ په ګوټ نه جوړ کړه سیراب کړی پنجاب دی ورته ګوره پښتونخوا یې راله ګوټ په ګوټ نه جوړ کړه سیراب کړی پنجاب دی ورته ګوره او دا په چیتو پیتو پیغلو کې دا دنګه اوس دا قد ګورې نایاب دی ورته ګوره اقبال صاحب دا په چیتو پیتو پیغلو کې دا دنګه اوس دا قد ګورې نایاب دی ورته ګوره او چې افغانې د افسر نه افسرې کو دقه عشق خانه خراب دی ورته ګوره او یو اخري یو کلام مې اقبال صاحب بیا بس کومه ترنم ډېر ستړی ما نه کېږي کارونه ډېر شو دی ډاکټر صاحب ترنم کې به یو دوه شعرونه بیا ووایم د دې خبرې نه واړه دي نه خلاریږي نو بهرحال دا ترنم والا چې خما چرتا پلاسو کې ستاره غسته دے کما چرتا پلاسو کې ستاره غسته دے الله را نه د خپلې برخې کار غسته دے الله را نه د خپلې برخې کار غسته دے پردی جامې ګنډل زما د دوو په دښمنې پردی جامې ګنډل زما د دوو په دښمنې ما ټول عمر د مور مشین له تار اغستی دی ما ټول عمر د مور مشین له تار اغستی دی شمس افشیر دی پښتو اولاد کې دا سړی چې داسې میراث ښکاري پښتو اولاد کې دا سړی چې داسې میراث ښکاري ای دې سړي والله چرته ازار اغستی دی ای دې سړي والله چرته ازار اغستی دی هر څوک په نندارتون کې د بوتانو سوداګرو هر څوک په نندارتون کې د بوتانو سوداګرو خو ما پکې منګې چینار اغستی دی خو ما پکې منګې چینار اغستی دی د مصر په بازار کې په ښایست باندې بولي وه د مصر په بازار کې په ښایست باندې بولي وه ما نوم پکې د خپل افغان په جار اغستی دی ما نوم پکې د خپل افغان په جار اغستی دی ډېر ښه افغان